د ربیع الاول میاشت شروع ده او په دغه میاشت کې علماء کرام خطیبان حضرات د پیغمبر علیه السلام مبارک د سیرت بیان کوي او په دې نسبت د هغې د سیرت بیان کوي چې د دې میاشتې تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره هم دی او د وفات سره هم دی. په دې میاشت کې حضور پاک دنیا ته تشریف راوړی دی، په دې میاشت کې د دنیا نه تشریف وړی دی او په دې میاشت کې رسول الله مبارک د مکې نه مدینې ته هجرت هم کړی دی. مدینې ته رسېدلی دی په دغه میاشت کې او په دغه میاشت کې د مسجد قبا او د مسجد نبوي بنیاد هم ایښودی. د دې وجې نه دا میاشت یو مبارکه میاشت او قیمتي میاشت ده. نو قانون دی د خلکو چې کال پس د پلار یا د مرګ یا د زوی یا د رور کال پوره شي نو خلکو ته رایاد شي ویره په روز کال په دې ورځ زما پلار وفات شوی. او یا ډېر خلک په دې عرف کې د رواج په بنیاد د پیدایش سالګرې کوي، یاره په دې ورځ زه پیدا شوی وم او په دې میاشت کې پیدا شوی وم، نو دې د خوشحالۍ اظهار کوي. اگر چې شریعت د نقشو قائل نه دی، شریعت د عمل قائل دی. شریعت کلونو ته او برسو ته نه ګوري، شریعت عمل او کردار او عقیدې ته ګوري. که یو سړی ډېرې نقشې د خوشحالۍ جوړې کړي خو د رسول الله مبارک په شان عقیده نه لري، د هغې په شان اخلاق نه لري، د هغې په شان اعمال نه لري، د ژوند نقشه او د زندګۍ نقشه د حضور پاک برابر نی، نو په تشو چغو په خوشحالو هېڅ فایده نه کېږي. بنیادي څیز د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین او په هغې عمل دی. خو دې میاشت کې سړي ته حضور پاک را یاد شي، مخکې نه هم شکر دی یادي، خو د دې میاشتې تعلق الله د حضور پاک سره ډېر مضبوط جوړ کړی دی. نو په دې میاشت کې زموږ علماء کرام او زموږ خطیبان حضرات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرتونه بیانوي. نو په سیرت خو زما مستقل بیانونه تاسو ته کړي دي، خو د سیرت د بیان نه چې کم مقصد دی نو درته نن ذکر کو. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک خدای ته په ټول مخلوق کې زیات خوښ و، ځکه شک نشته. دا به موږ ټول منو چې رسول الله مبارک الله پاک په دنیا کې په ټول مخلوق کې کامل او مکمل پیدا کړی، ځکه هېڅ شک نشته. حضرت حسان ابن ثابت د حضور پاک په مخ کې فرمایي، غایبانه نه او صحابو ته نقلم کوي، تر ننه پورې چا په دې خبره انکار ونه کړ. واحسن منک لم تر قط عیني واجمل منک لم تلد النساء. اے دا الله رسوله مخامخ ورته وایي، اجمل منه نه وایي، احسن منه نه وایي، احسن منک ستانه خشته انسان ما په دا سترګو نه دی لیدلی. واجمل منک لم تلد النساء، او ستانه ډولي شخصیت او انسان مور نه دی راوړی، یو ښځې نه دی راوړی. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. وی د هر عیب نه پاک پیدا تاکې هېڅ عیب نشته. او د پیغمبر شان زما وروڼو هم دقه دی چې پیغمبر خدای پاک په ظاهر او باطن ښکلې پیدا کوي. ولې چې څوک د اعتراض پرې ونه کړي چې ته څنګه د خدای پیغمبر یې، تا له سترګه روغه نه شي درکولی، تا له غوږ روغ نه شي درکولی. ته چې مخلوق ته لاره ښیې نو ته به ړوند دی، ته به ګوډې، ته به شلې، ستا ژبه به کار نه کوي، غوږونه به دې کار نه کوي. نه، چې دې په سترګو، په لاسونو، په خپو، په ظاهري وجود مزیدار او خشتی چې خلک ومني چې واقعي د خدای پیغمبر دی. ګوره څونه ښکلی پیدا کړی دی، واقعي د خدای پیغمبر دی، په وجود یې څونه مکمل او خشته پیدا کړی دی، او باطن کې ښکلی پیغمبر خدای په اخلاق منور پیدا کوي. نو وایي خلقت مبرأ من كل عیب، د هر عیب نه خدای بری او پاک پیدا کړی، نه ظاهري عیب شته او نه باطني. کأنک قد خلقت کما تشاء، داسې پیدا لکه چې ځان دې څنګه خوښ و. د بنده ځان څنګه خوښي؟ هر سړی وایي چې زما پوزه د ټولو خلکو د پوزو نه ښایسته وی، هر سړی وایي چې زما سترګې د ټولو خلکو د سترګو نه ښایسته وی، هر سړی وایي چې زما مخ د ټولو مخونو نه ښایسته وی، او زما په شان حسن د بل چا نه وی. نو وایي داسې پیدا لکه ځان چې دې څنګه خوښ و، ځان چې دې څنګه خوښ و
اقصې یعنی ډېر خشته او ډېر مزېدار او ډېر اعلی او ستره او صفا رب العالمین پیدا کړی. نو حضور پاک په ظاهر او په باطن خشته او ښکلی او خدای ونه ډېر لوی کمالات ورکړي دي. داسې کمالات رب ورکړي دي چې دا کمالات په چا کې هم نشته. معشوم دی چې دا کمالات خدای ورکړي دي. معشوم حضرت حلیمې رضی الله تعالی عنها کرے معشوموالی تیر کړی او وایي چې زما یو بل بچو خپل رسول الله مبارک مرزایي بچو نو ده به یوه سینې ته مې چې په کومه ورځ مې د سینې کم طرف ته اچولی نو هغه سینه به ده خوړه او که هغې کې به پی کله خلاص شو نو ما به دې دویمې سینې ته وله خوله واړونه. نو وی حضور پاک په ماشوموالي کې انصافدارو وی هغه دویمې سینې ته به یې جړل خو خوله به یې هغې ته نه اچوله چې دا زما د دې بل ډور حق دی کوم چې تا خپل بچی دا د هغه حق دی. نو ما به وبیا جړل چې پی به کله خلاص شو خو هغه دویمې سینې ته د خوله نه راړل. بیبي حلیمه وایي ماشوم دی چې له انصاف پکې دی لاره کوټې دی ما کره پیس کې خو انصاف پکې الله چولی دی او لا ډېر کوچینی و ډېر کوچینی. نبي علیه السلام په خپله دا واقع ذکر کوي قاطره کې قحط په مکه کې باران نه کېده خلق لاړل بوتانو ته چغې ووالې ووالې څه ترې جوړه نه شوه. بیت الله ته چغې ووالې 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 څه ترې جوړه نه شوه. خدای ته جلاګانې وکړې د مشرکانو هېڅ ترې جوړه نه شوه. ابو طالب وی زما دا ماشوم رواره دی د ده یو شان شته دی به خدای ته وسیله کړو. نو پیغمبر علیه السلام ماشوم یې راوسته وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتاما عصمة للارامل. دا د ابو طالب شعر دی. خشته او ښکلی ابیض معنا ښکلی داسې ښکلی دی چې دې مونږ الله ته ودرو د ده په وسیله د الله نه باران وغواړو نو الله باران کوي. د یتیمانانو د کونډو مل دی د یتیمانانو د کونډو مل دی. نو رسول الله مبارک یې راوسته بیت الله سره ودرو او عبدالمطلب څه وایي ابو طالب او د مکې مشرکان څه وایي وایي دا ماشوم یو شان لري د دې ماشوم صفتونه مونږ په محسوسېږي ده کې څه کمالات شته. الله مونږ د دې ماشوم په دې سپین مخستانه سوال کوو خدای باران وکړي. په مکه کې خاص دی دا دې لاسونه نو ښکته کړی چې وریځ راله ټوله مکه کې باران وشو او حضور پاک وی زه ماشوم ومه ګوره د ماشوموالي نه خدای پویه ورکړې وه وی زه ماشوم وم خو ما وخندل او څه پورې مې وخندل وی عبدالمطلب پورې مې وخندل خپل نیکه پورې چې باران شروع شو نو منډې والې هر یو بیا خپل کور ته تښتېده. دا کمالاتو د حضور پاک په ماشوموالي لاره کوټې بچې دی ماشوم دی خدای د ګناه نه ساتلی دی. بیت الله جوړېده خلکو ګټې راوړلې رسول الله مبارک عمر لا کم دی پیغمبري نه ده میلاو داسې به وویل پیغمبري نه ده میلاو. د پیغمبر علیه السلام یو لنګ و څادر یې نو عباس وی ما ورته وی چې دا لنګ دې اوس پړو په د اوږه د پاسه کېده چې دا ګټې دله ده اوږه زخمي نه کړي دا سرمن دې زخمي نه شي. عربو خو به د بربنډتوب پروا نه ساتل هغوی خو به د بیت الله نه بربنډ طواف کړ هغوی خو چې یو دسمات یې له بدلل د کوره به یې جامې وویستې هېڅ پروې نه وه په بربنډتوب د یو بل په وجود لیدو باندې به خوشحالېدل او خپل اندامونه بل ته ښودل دا به یو فخر ګڼه. نو دا لنګ دې وسپړه او په دې اوږه د کاڼي لاندې کښېږده چې دا کاڼي د اوږه زخمي نه کړي او خوږ نه کړي. حضور پاک فرمایي وی ما چې څنګ لنګ اوس پړده چې دا لنګ به بره کېدم وی فورا ځمکې ته پرېوتم سترګې کولاو چې یوازې کړې ازاري ازاري ما له لنګ راکې. حضور پاک بربنډ چو نه لیده مکه کې یو ځل واده او واده له زما ملګري مونږ ګډې چیلې سرولې واده له د دنیا خلک روان دی چې په دې کې تماشه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې اوس هم باید ظالمان کوي دمې به یې راوستلې ګلاګان به یې راوستله به یې ګډول او ډول سرنا زما ټول ملګري وو او وی چې ځو تماشې رسم را سره لاړ شه وی دا دوه واقعې پېښې دي دوه یو واقعه وی داسې پېښه شوه چې دې په مخه کړم چې زه چې ځو زما ماشوم مې ده ډېره ښه ده وی لاړو لا تماشه نه وه شروع خلکو ځای نه ونیول او ګیر چاپېره کېناستل وی زم کېناستم وی ما له خدای خوب راوسوده شو تماشه راله شروع شوه ډم وګډېدل ډوکلی باجې ووالې او بس ما له خوب راغی زو دو شی خلاص شو
دمې لاړې خلک لاړل وی هغه ملګري دوړه کولم چې ده چې ځو که نه پاسه وی چې راویښ شوم چې اشې به کله شروع کېږي وی شی ختم هم شو ته چې کله به شروع کېږي وی ده لا ماشوم هم چې خدای له دې نه ساتلی او یو ځل موږړې چیلی سرولې ملګرو وی دی پلان کې دی کې تماشه د هغې له ځو وی مې چې نه ځم وی ملګرو په زور راښکم وی مې چې زه بلکل نه ځم دا ګناه ده ناروا ده حالانکې لاره کوټې دی خیر ملګري یو بل سره خوش طبیعتي کوي ګپ شپ لګوي وی ملګرو د لاس خپو نه ونیولم چې په زور دې وړو اوچتو دې وړو دې په زور دې وړو خو موږ سره به ځې وی خدای زه دومره دروند کړم لکه د غر عمره هغه ټول راغون شو د لاس خپو نه مې اوچتۍ وړقولې مې د دی نه نه شي وی د پوه شوم چې د ما وزن دې وخت کې د احد د غر عمره دی هغې وی چې دا خو د غر نه زیات دروند دی دا خو موږ دې نه شو وړلی داسې ښکلی پیغمبر داسې عظیم شخصیت او د باطن نه پاک څومره دی نه په ژوند کې چې د دروغ ویلی دي دا ماشوم دی نه په ژوند کې چې ته چا سره دوکه کړې ده نه په زندګۍ کې چې ته مسلمان خو هغه وخت کې ونه وروستو لیکن د ماشوموالي په وخت کې په زندګۍ کې چې ته چاته ضرر او تکلیف نه دی رسولی د کونډو خدمت د یتیمانانو مأوا او ملجا او خدمتګار او خلق ته خوشحاله او دمه کې او لا معشوق دی چې خدای والا غټ عزت ورکړی دی غټ عزت څومره غټ عزت د شام په سفر کې د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې یوړو د تجارت لپاره د هغې غلام بیا حضرت خدیجې ته قصه کوله وی دا لک له خو خدای لوی شان ورکړی دی صاحبې وی څنګه وی دومره لوی شان یې دی چې کم دی به یو ځای کې مونږ سملاستو کېناستو نو په مونږ اونې سورې وراباندې چې نور واوړېده نو په مونږ نور شو چې په مونږ نور شو وی اونه په خپله راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته او داسې په ټیټه شوه لکه د چترۍ په شان ته سورې پې وکړو او په یو بله موقع کې رسول الله مبارک اوښان همدغه سفر کې اوښان یې بوتلي چې راغې نو خلکو سوري نیولي وو د اونو سوري ته خلک ناست دونه ځای نه و چې پکې پیغمبر علیه السلام سوري ته کېد وی په انور یو ځای کې کېناسته او چې څنګه کېناسته وی اونه راتاو شوه د پیغمبر علیه السلام طرف ته سورې یې پې وکړه او بیبي خدیجې ته دا خپل غلام وی راشه که نه د دې لږ شان درته ښیم د دې لږ شان لږ ووینه نو دا کوټې ته وخته نو نبی علیه السلام ته یې کتل وی وګوره دې سور نور ته او دې غرمې ته څوک پکې ټینګېدی نه شي او په هغه د پاسه وریا دې سورې کړی دی او چې دې سینګ دي نو وریا ورپسې تاویږي د وریا دې سورې ورپسې روان ماشوم دی چې خدای پاک یې په خپله نګرانۍ کې تربیت کوي ماشوم دی په ماشوموالي کې خدای کمالات ورکړي دي او چې بیا نبوت او پیغمبري میلاو شو خو کلاماتو کمالاتو اړو څه انتها نشته د حضور پاک او د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د تاریخ نه مسلمان له پکار دی چې ځان خبر کړي دا د مسلمان زندگی ده چې دی به د پیغمبر مبارک نه ځان خبروي جمدې قوم هغه دی چې هغه د خپلو مشرانو د خپلو مړو تاریخ هېر نه کړي او چې چا د خپل مشر تاریخ هېر کا دا جمدې قوم نه دی دا مړ قوم نو بیا د حضور پاک غوندې مشر چې مونږ ته عقیده او مونږ ته عمل مونږ ته اخلاق او مونږ ته د خدای لار او جنت ښولی دی او د هغه د برکت نه خدای مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او د هغه د برکت نه به خدای مونږ جنت ته رسوي نو داسې مشر به څوک څنګه یېري لیکن ډېر خلک دي چې هغوی ته پته نشته هغوی ته د حضور پاک پته نشته تاریخ تپوس ته وکړې کله نبي علیه السلام پیدا شوی ګوره ستا د ملک او د دنیا خلک په 12 د ربیع الاول خوشحالي کوي او څه ولې پې خوشحالي کوي وی دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش تاریخ دی حالانکه څومره محققین علما وایي دا ټوله غلطه ده په 12 تاریخ نه دی پیدا شوی یا په 8 تاریخ پیدا شوی دی او یا په 9 د ربیع الاول پیدا شوی څومره مفسرینو محدثینو او تاریخ دانانو چې تحقیق کړی دی نو دا خبرې بنیاد ته رسېده چې یا 8 ربیع الاول یا 9 یا 8 خلک 12 له زور ورکوي 12 متعلق د وفات ذکر شته چې په 12 د ربیع الاول د رسول الله مبارک وفات شوی یو ځل د لاهور د جرنالیزم پرچه وه هغه کې یو سوال راغلی سوال پکې دا و چې په پیغمبر علیه السلام نوټ ولیکئ د هغه مختصر تاریخ ولیکئ داسې جوابونه د کالج سټوډنټانو ورکړي ولکانو چې هغه د شرم و د شرم هغه اخبار ته راووتل ناشنا جوابونو نو یو لیک لیکلی و چې کشمیر کې پیدا شوی دی بله لیک لیکلی و چې په مکه کې په یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی مالداره کورنۍ کې په مکه کې پیدا شوی او د میټرک پورې تعلیم یې په مکه کې کړی دی
میټرک لسمه پورې، او بیا د اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی. دا ستاسو خبره. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی په مدینه منوره کې ناستم او د دې ابتابات ازارې یو وکیل و بارټلا وکیل سره ناستم. وی ما نه وکیل صاحب تپوس وکړو بچې د کوم دی؟ ما زه خو د چارسده یم. دلته څه کوې؟ ما وی دلته په دې جامعه اسلامیه کې سبق وایم. د کوم سبق؟ د دین سبق. وی ما ته وی خلک سپومې ته وختل او زاړه یادی. وی ما ورته چې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېږه. ته به هم څه خو کوې که نه؟ زه خو د دین کار کوم، دین کې مصروف یم، سپومې خطو ته نیم اوزګار. نو ته به هم څه کوې؟ بچي به دې هم څه کوې؟ مې تا ته پرېښې ده ورخېږه. او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم. د حضور پاک نقشې زده کول، دین زده کول دې خلکو ته بس ښکاري. دا خلک په دې سوچ کې دی چې ګینا مولیانه سي فضول لګیا دي، د دین دا طالبان فضول لګیا دي. قسم په خدای چې قبر کې به راته پته ولګي چې فضول څوک لګیا دي، او د قیامت په میدان کې به راته پته ولګي دا ماشوم دا راکوټې بچې چې دا پچې ترخت اچولې د استاده کورونه وظیفې راغونډوي او صرف بوهایي او میزان صرف یادوي. زما د خدای په ذات قسم خدای ته دونه خوښ دی چې رسول الله مبارک فرمایي فرشتې ورته په ځمکه وزرې اړقوي، اچوي ورته. دا پته به د قیامت په ورځ لګي او قبر کې به لګي چې څوک فضول کار کوي، څوک غلط کار کې روان دی او څوک په صحیح کار کې روان دی. مونږ له دې خلکو مونږ پورې خاندي یاره دا مولیان صاحبان دي وخت یې ضایع کړي، چې د سکول یې ویلې وې، یونیورسټۍ یې ویلې وې، نو بلا تنخواګانې به یې اخېستې، وخت یې ضایع کړ. او زما په خدای قسم جومات کې ناست یم چې دا کم خلک دنیا پسې سار نه ماسخوتن پورې په منډه دی او دین ته توجه نشته. قسم په خدای مونږ له دې خلکو پورې خندا راځي. مونږ یې فضول نیکبخته وخت یې تېر کړ، سار نه ماښام منډه او منډه او منډه او ټاک چې بله ورځ به اعلان وشي پلان کې مړ شو. دا چې څه دې ګډړي دا به نوسو ته کړوسو ته پاتې چې ده به ته همدقسې دوه لاسه روان. مونږ له دې پورې خندا راځي. وی ما ته وی چې خلک سپومې ته وختل ته زاړه یادې. مې کاکاجي سپومې مې تا ته پرېښې ده ورخېږه او زه به د حضور پاک زاړه یادوم. وی چې لږ ساعت تېر شو دغه وکیل صاحب ما ته وایي وی ما ته یې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی. الله اکبر. اکبر باچا خو دا اوس مغلیه خاندان خو اوس تېر شوی دی. تا ته دا پته نه لګي د خپل پیغمبر متعلق، ته د خپل رسول د تاریخ نه دونه نه خبر کمبخته. هغه پیغمبر چې ته بانک کې وایې اشهد ان محمد رسول الله، هغه پیغمبر چې کلمه دې بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې ده، ایمان دې بغیر د هغه د نوم نه نیمګړې دی چې اشهد ان لا اله الا الله او ورسره دې اشهد ان محمدا عبده ورسوله نه ویلي نو ایمان دې نه راځي چې د هغه نوم دې نه اخېستې په کلمه کې مسلمانېدی هم نه شي. تا ته د دغه پیغمبر تاریخ نه دی معلوم، ته نه خبر. زمارونو بنیاد د خبرې ده چې د رسول الله مبارک د تاریخ نه د سیرت نه ځان خبر کې او ځان پوه کې. خو مقصد د سیرت څه دی؟ د پیغمبر مبارک د سیرت مقصد څه دی؟ د رسول الله مبارک تابعداري. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. الله وی رسول الله مبارک مثال یو خشته نمونه درکړي، خشته نمونه. په دې ساينس مضمونونه چې کله په دې کالج کې په یونیورسټۍ کې سکول کې استاد ښایي که نه، نو بیا ورته عملي طور باندې هغه شی ښایي. هغه تیوري چې کوم شی ورته وښایي چې اکسیجن د څه نه جوړېږي، اکسیجن به څنګه کاربن ډای اکساید ګیس ته کنورټ کېږي، څنګه به بدلېږي، او د دې کاربن ډای اکساید ګیس نه به اکسیجن څنګه جوړېږي، دا ورته لاول په کاپۍ کې کتاب کې وښایي. نو بیا هغه د ساینس حال ته بوځي وی راشه چې عملي طور درته وښایي. دا اکسیجن دی داتې پلانکې ګیس جوړ شو، دا هغه ګیس دی داتې جوړ شو، نقشې ورته بیا عملي ته ورښایي. نو دا الګ ذهن کې پرېوځي. نو موږ ته خدای په قرآن حکیم کې دین ښولی دی، دین یې راته په قرآن حکیم کې ښولی دی، پرېښی نه دی. عملي نقشه هغه یې د پیغمبر مبارک شکل کې موږ ته ښودلی دی. که ته عملي طور قرآن لیدل غواړې، عملی طور عائشہ صدیقہ فرمائی کان خلقه القرآن، وی دا پیغمبر خوی راتا وخای چاوتا وی خوی قرآن دی. بس دا قرآن عملی نمونا دا دوارو جہان مبارک سردار دی. ولکم فی رسول اللہ اسوة حسنة. یو سړی چې دکاندار لار چې وته دا چې جامې را جوړې کا ما ول سپینه ټوکړه یو صدا سے به جوړې نمونه وته ما کوله رښتیا وایا هغه نمونه جوړ کړه
جامع جوړ کړې خو زما چې ورته کومه طریقه ښولې وه په هغه طریقه یې جوړې نه کړې ما چې کومه طریقه ښودلې وه نو په هغه طریقه جامې جوړې نه کړې اگر چې ښه خواري یې پرې وکړه په دې لستوڼو یې راله دلته بوټي وکړل په دې لمنو یې راله بوټي وکړل په دې ګریوان یې راله بوټي وکړل په پنسو یې راله بوټي وکړل ریخم یې پرې ولګول ډېره خواري پرې وکړله رښتیا ووایه پیسې ولګولې خواري وکړه زه به دا کمیس اغوستوله خوښ کړم ای د خدای ظالمه دا دې څه کړي ما خو تا ته چې څه نمونه ښولې وه هغسې به دې جوړ ما خو په صیب خرچه وکړه ما خو په ګریوان دله نقشو نګار کړی دی ما خو په لمن درته نقشو نګار کړی دی ما خو په لستوڼو درته د ریخمو بوټي جوړ کړي دي چې مولانا صاحب ته په دې کمیس کې خشته ښکلی ښکارې زه به یم کاکاجي دا کمیس هم ستا دا کور ته یو څه زنانه ته یې واچوه دا کور ته یو څه بیبي ته دې واچوه ما څه در کړي څه دې جوړ کړل نو چې کومه نمونه ما ښودلې د درزي ته او هغسې کمیس جوړ نه کړي زه به یې خوښ کړم چرېم نه او چې ته چا یو سړی پېښور ته ځي او ټوکړه وله ورکې چې ماله دا نمونه ټوکړه راوړه د پېښور نه او هغه دله هغه نمونه راوړي رنګ یې بدلي یا بناوټ بدلي یا تا ورته پاکستانۍ ښولې هغه دله جاپانۍ سوچه راوړه رښتیا ووایه قبوله به یې کې نه دقه رنګ یې کم شکل کم عقیده کم عمل کم اخلاق چې د رسول الله د نمونې او د نقشې په شان ني د قیامت په ورځ به خدای هغه نه قبلوي کم عقیده به قبلوي چا بسې چې کومه د رسول الله د عقیدې په شان عقیده وي کم عمل به قبلوي چې کم د حضور پاک د عمل په شان عملي او کم نقشه او کم کردار به قبلوي چې کم د دواړو جهانو د مبارک سردار کردار او نقشه پکې وي دویمه به نه قبلوي ته نه قبلې خدای به سین قبوله کړي خدای نمونه درته رالیږلې ده دا عمل دا صحابو کړی دی د هغه څیزونه چې په هغې انسان مکلف دی چې خامخا به کې هغه خو یې کړي دي نه 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 چې د پیغمبر د زړه کم ارمان و په هغې دوی فورا عمل کړی دی عادي څیزونه د پیغمبر عادتي څیزونه د عادت ته څیزونه حضرت عبدالله ابن عمر بخاري شریف کې حدیث راځي د مکې نه مدینې ته چې به په کومه لاره ته او واپس به راته نو هغه ځای به یې دمه کوله چې کوم ځای به حضور پاک دمه کړې یو ځل یې قافله ودروله ټولې قافلې ته یې ودرېږې قافله ودرېده او دې د اوښ نه کوشي اوسه منځې لاړ او هلته لاړ کېناسته واپس راغی په اوښ سور شو چا ورته عبدالله ابن عمر مونږ خو یې که تا اودس ماتې مونږ خو یې که ته مونځ کې مونږ خو یې که ته ستړې دلته سملې نو ته خو لاړې او هغه ځای کېناستې واپس راغې خپل اوښ ته وخېږې دا دې څه کول وی قسم په خدای دقسې مې حضور پاک ولید چې دغلته کېناسته دمه شو نو واپس اوښ ته وخت نو ما د پیغمبر مبارک نقشه جوړوله د حضور پاک نقشه مې جوړوله او بیت الله ته نبی علیه السلام وردن نه شو 2 رکعته نفل یې پکې وکړل نو عبدالله ابن عمر فورا ورغی نو خادم ته وی بلال ته وی بلاله پیغمبر علیه السلام کوم ځای مونځ وکړو 100 رکعتې کړي دي وی د دې مخامخ دوستنو په منځ کې قبلې طرف ته چې بیت الله دروازې ته ننوځي دقلته 2 رکعته نفل کړي دي نو عبدالله ابن عمر لاړ د رسول الله مبارک په هغه ځای ودرېد او 2 رکعته نفل یې وکړل بل ځای کې په بیت الله کې دننه کولی شي یو ځل حضور پاک او فرمایل یو دروازه و په هغې به ښځې راتلې جومات ته په دروازه به ښځې راتلې اوس هم د هغه دروازې نوم باب النساء دی په مسجد نبوي کې نو اگر چې هغه داسې دروازې نه وي دا اوس چې کومې جوړې دي خو یو لاره وه جومات ته ښځې به پرې راتلې نو حضور پاک یو ځل هسې ارمان وکړه یاره وي د زړه مې دا خواهش دی چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به ځکه دا د ښځو لار ده چې په دې لار سړي نه ځي راځي نو ښه به یو ارمان یې وکړه حکم یې نه وکړ چې په دې به نه دی دی نو ویلې که په دې کم سړی لار ګناهګار دی نو ویلې چې په دې کم سړی لار نا مجرم دی نه هسې ارمان وکړه کې سودا راله یاره که په دې باندې سړي نه ځي نو ښه به بس سړو هغه لاره پرېښوله او عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه لار قدم کېنښود بس زما د ښکلي پیغمبر وینا ده صحابو کې بیا دویمه خبره به نه وه فوراً چې پیغمبر به کوم کار کوو هغسې به یې کار کوو چې د رسول الله مبارک به د زړه څه خوښه وه به یې ځان له خوښول ولکم فی رسول الله اسوة حسنة حضرت انس رضی الله عنه وایي په ډوډۍ ناست او په ترکاری کې په پلیټ کې کدو پروت و وی د حضور پاک کدو خوښ و ټنګری به یې راواغېسته خوړه به وی زه خو په پوه شوم چې کدو یې خوښ دی وی ما به هغه ټنګری راغېستې او د نبي رسول مخې ته مې کېښودې
د کدو ټنګری به مې راوچتوله او د حضور پاک مخې ته به مو لکه ټنګری کېښودله وایي پوه شوم چې کدوی خوښ دی حضرت انس وایي لا ازال احبه قسم په خدای چې د حضور پاک د کدو سره مې کومه مینه ولیدله تر مرګه پورې مې دقې کدو سره محبت او مینه پیدا شو ځکه د حضور پاک خوښ دی حالانکې دا طبیعي څیزونه دي یو شی طبیعتا د یو انسان خوښي د بل نه خوښ او د رسول الله مبارک سے شری خبره نه ده چې کدو خورئ یا کدو سره مینه کوئ دی نه دی ویلي خو کدو یې خوښ د کدو بوټی خوښ نو بس دی وي زما خوښ دی یو ځل مې بیان کو یو واده په پروګرام کې ما لکه عوامو ته مې ویې مې تاسو که حلوا خورئ ثواب هم نه کېږي او که مونږ مولیان یې خورو زمونږ ثواب کېږي یو باباجي وي استاد جي ځان ته بیا تر ښځو واله خو یو حلوا د ته خورئ ستا ثواب کېږي او چې دې خورم زما ثواب نه کېږي یو حلوا ده نو دا فرق پکې د کم دی نه راووته مې درته دلیل ویل مې ته چې د حلوا خورئ ستا څه نیت دی ستا نیت دی چې سویټ ډش دی خوله به مې خوږه شي داسې ده وی او مې یې په دې نیت خورئ چې خواږه د ډوډۍ نه پس هضم پیدا کوي نو زما ډوډۍ به هضمه کړي نو یې د عظمې دپاره خورئ یا د خولې د خوند دپاره خورئ زه چې خورم زما څه نیت دي زه په دې نیت خورم چې حدیث کې راځي یو صحابي وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل چې د حضور پاک الوام خوښه او شاتم خوښه نو زه په دې نیت خورم چې د پیغمبر مبارک خوښه وه نو زه ځکه خورم او ته په دې نیت خورې چې سویټ ډش دی خوله به خوږه کي عظمه به راولي زه په دې نیت خورم چې نه د حضور پاک خوښه وه نو ځکه یې خورم نو ځکه ستا ثواب نه کېږي او زما ځکه ثواب الوا چې خورې بشیر جانه نیت پکې څه کې نیت به دا کې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه داسې ده که نه نو غونډه کاسه به خلاصې نیت دې دا وکړه چې دا زما د ښکلي پیغمبر مبارک خوښه خلاصه شو خبره شات خورې دا نیت دې وکړه چې قرآن وایي فیه شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس قرآن وی پدې کې شفا ده نو د قرآن د شفا په نیت چې قرآن شفا ده استعمالوم نو ثواب دې مو شو الله به دله شفا مو درکړي په دې نیت یې خورئ دا شاته چې د رسول الله مبارک خوښو ځکه یې خورم نو ثواب دې وشو اته په دې نیت یې خورئ چې خپل مې تریخ دې مرچکې مې خوړلی دی یو قاشوغه شات به پسې وسټو چې د مرچکې هغه خوند لرې شي یا یاره وجود مې لږ کمزورې دی شات به وخورم طاقتمند چې وجود کې طاقت مې پیدا شي نو بس یو ډش دې وخوړه یو خوراک دې وساته ثواب دې ونه شو صحابي کور جوړ کړی او روشندان یې پرېښی رسول الله مبارک تپوس وکړه دا دې سله پرېښی دی وایي دا مې صاحب د رڼا او د هوا دپاره پرېښی دی اوهو که نیت دې دا کړی چې د بانک اواز به پکې اورم رڼا خو اسم راځي هوا خو اسم لګي او که دا نیت دې وکړه چې بانک اواز به پکې اورم نو دې سوړې نه به ثواب درته میلاوېږي نیت کوه نقشه جوړه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې انګریزانو وارنټ وستو وی دې گرفتار کې پولیس ورپسې ګرځېدل چې نانوتوي سے مولانا قاسم رحمت الله علیه گرفتارو هغه وی لکه په سنتو به عملو اسم تختم ځان روپوش کوم ځان پټو مخرور کېږم نو په سنتو به عمل وکم چاوته څنګه په سنتو عمل کې وی یو غر کې غار وګوره غار ولو کتلان کې غر کې غار شتا الته پټ لاړو درې شپې پکې تېرې کړې وروته وی مخرورتیا مې مشوه پولیس نم بچم او د رسول الله مبارک د غار ثور د درور وځو ارمان مې پوره ثواب مې مشو دا د پیغمبر نقشه نن سبا ټول خلک هم پریشان دي زموږ د مخکې نو یو دوست لري نیکسټ لري زه د ډوډۍ په باندې بوتلم ما سره به روټۍ خیر څه کال نه زیات شو بلکې 2 کال شو قریب غالبا نو زه بیا کور ته دننه کړم او دې راغی او کور والے د پردې نه پورې غاړو مته مولانا صاحب ډوډۍ بلر تاسې باندې کړه خو دې لمرا واسطه چې زو دا کور والے ډېر زیات په پریشانه کې دام تن خالی زم تن خالی د کورونو کرایان امراضي دلم دیلم راضي مالم راضي خو پرې د برکت نشته دې لږ په میاش کې ځان له مستقل د دې خزه جامې دمادي دول وروړم د دې لوپټه په 1000 وروړم دا چې ځان له کم شاپینګ کی او ځان له سوالي دغه پیسې زور کوم د دې د دارو درملو پیسې پما دي د دې خزه د غم خاده ټوله خرچه پما ده دا که موټر کې زی او تیل واچي ډرایور سره نو د پیسې ورکوم د دې خپل خرچه بالکل نشتا اس خرچه نشتا
او بیا هم چې د تنخوا والم یا کرایه والم نو 10,000 روپۍ دې له جیبه ورکوم چې دا ځان سره ساته عمرې له هم زه بوځم حج له هم زه بوځم خرچې پوټې نشته دا که د خپلو وروڼو سره خویندو سره غم خادي کوي هغه خرچ هم زه کوم 10,000 روپۍ بیا هم زه دې له ورکوم په هغې کې هم دا خفئ کور والی پردې نه پورې غاړه مې دا ټیک وی ویجي یو بلکل وی دا 10,000 زما کمې دی هغې وخندوي دا پرې راله زیاتې که نو مې ته پې څه کې وی جي لګي نه که نو مې چې ستا که مې لګي خو هغه دا در کوي ستا چې څه لګي هغه وي زه ورکوم وی صاحب دا 10,000 راکړي چې زما څومره خرچه کېږي امدنه علم او چې میاشت تېروي نو زه پکې بیا ما سره 2 روپۍ نه دونه پیسې دي چې ماشومان سکول ته دي چې هغې له ورکو ښه ډېرې کرایانې ښه ډېره راځي خو بس په بل طرف ځي تم راوستې څه دوا څه وظیفه چې برکت پیدا شي بچي ټول نافرمانه لوڼه نافرمانه زامن نافرمانه بې ځایه خرچې زامن کوي لوڼه بې ځایه خرچې کوي تم دې له راوستې چې څه دم درود وظیفه چې د پیسو کې برکت پیدا شي دا مو چې پیسه دې ډېرې پیسه ډېره ده ما چې د هغې اندازې ته وکتل نو چې کومه کمره کې زه کېنولی وم هغې کمره کې م ټول تصویرونه ومې ښه زما په خبر عمل کوی او میلاول خو دا تصویرونه راکوز کړي پکې د چیلي او د ګډ سر هم لګولی و مې دا هم راوغورځوه بهر هلته مات ته بله کوټه کې شته زه د کوټې م چک کوم بوتان یې م پکې ښودي مې دا خو سر نه ګناه ده لرې که او د پیغمبر په سنتو عملو کې خپل زندګۍ کې د خپل ښځې په زندګۍ کې او د بچو په زندګۍ کې د پیغمبر نقشې جوړې کې که ستاسو په رزق او مال کې برکت پیدا نه شو راځي زما په مخ لاړ په دې کوټه کې تصویرونه لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په دا بله کې دي بوتان لګولي د رحمت فرشتې نه راځي په کومو پوړو چې ته بره چرته خېږي دی په دې په پوړو کې بوتان او تصویرونه وې درکړې رحمت فرشتې نه راځي برکت نه راشي تم لګیا په خواهشاتو پسې منډې تړلې وې بچي دې هم لګیا دي هم لګیا دي او چې پیسه 10 راځي نو سل لګې برکت دی نه شي سنتو مطابق زندگی جوړه دا نری لباس هم ختم کا وته مې نصیحت وکړو زموږ د پس هغه سړی را سره یو ځای کې یو خادی کې مې چې مې مدره څنګه دی مولوي صاحب خدای را سره خو کا جنجال نه خلاص کړ نه ولې بس بچی مې ځان سره مانځله په خپل مانځله خدای مې لوپټه نه پسرول او برقه پسرې او پیسې ټولې بچت دي په ډوډۍ خودم نه لګي د بجلی په بیل خودم نه لګي ټولې بچت څومره پیسه چې نن زما او ستا نه روانه ده په خواهشاتو روانه ده 3 جوړې شته 10 نور علم 10 نور علم ټول خواهشات سړی د ښځې خواهش پوره کوي ښځه د سړي خواهش پوره کوي شریعت رستو دی په مالګه په کټوۍ کې چې مالګه کم وي نو ښځې سره څه کوې غوسه ورته کوې که نه کوې ډب ورکوې که نه ورکوې او که ښځې خاوند ته ووایي چې ما دا شی راوړه وروې نه ړه نو ښځه ترې خفګان کوي که نه کوي لیکن که په دې کور کې د ښځې سنت خلافورزي وکړه نو خاوند ته چې ته خفګان کړی دی نه او که کوم سړی په وخت منزله پانسېده نو ښځې ته خفګان کړی چې ته منزله نه دی نه نو د پیغمبر په سنتو پروا نشته نو ژوند به کم دی د برکت شي نقشې د سنتو جوړې کې خدای ته وګورې مال کې برکت به پیدا شي بچو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې قسم په خدای بچي به فرمان برداري په ښځو کې د پیغمبر د سنتو نقشې جوړې کې مال به درته بچت پروتي موږ د انګریزانو نقشو پسې به منډه تړلې په ټي وي کې او په فلمونو کې چې کومې لباس موږ له په مخه سترګو راځي هغه اچوو بچی ټول ورځ په نافرمانو پسې په منډه دي په بېدینو پسې په منډه دي د شریعت خلاف مال ګټم هم د شریعت خلاف لګوم هم د شریعت خلاف د پیغمبر د سنتو نه خبر نه یم چې د پیغمبر علیه السلام د جامې کومه نقشه وه د هغه د پیزار کومه نقشه وه د هغه د بچو متعلق کومه نقشه وه د هغه د بیبیانو متعلق په فکر کومه نقشه وه والله که د دې نه نن مسلمان خبر دی پته هم نشته ځکه خو پریشاني جوړه ده ځکه خو سړی خفه دی ښځه خفه ده ماحول ګنده دی د زړه سکون نشته اطمینان نشته او تر کومې پورې بدل به ټک اعلان وکړي پلانکې وفات شو پلانکې وخت کې جنازه ده هر څه نه لږ پاتې شو سنتو تابعداري وکړي د پیغمبر د خولې مبارک نه خبره حضرت حذیفه ابن الیمان فارس ته لاړ چې فارس ته لاړ حذیفه ابن الیمان هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رازدار دی د پیغمبر علیه السلام بلا رازونه دي ورسره نو صاحبه هلته تې ډوډۍ خوړه نوړی تې په ځمکه پرېوته نو پیغمبر علیه السلام فرمایي په ترمذي شریف کتاب الاطعمه کې حدیث دی
چې نوړی د نه په ځمکه پرېوځي نو روچته یې که نو چې کومه ایسه خاورې سره لګېدلې د هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره نو ته فوراً هغه نوړی روچته کړه او چې روچته کړه نو چې کومه ایسه خاورې سره جنګېدلې وه هغه یې ته وغورځوله باقي خولې ته واچوله نو ملګرو ورته وی چې دا دې څو کړل په شرمونو دې وشرمول دلته خو دا رواج دی چې نوړی په ځمکه پرېږدي نو خلک په خپه دیکه ورکړي یا په لاس یې بل طرف ته وغورځوي نو تا نوړی راوچته کړه دومره ارستې وکړه نو ډوډۍ لږه ده ترکاري خو بلا شی ده ډوډۍ خو ډېر شی ده دا خو موږ نه پاتې کېږي نو تا ډوډۍ راوچته کړه نوړی او دونه حیرسناک په دې خلکو په سترګو کې یو بل ته وکتل او در پورې وخندل موږ دې وشرمولو حضرت حذیفه ورته څه وایي وی ااترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم د دې قمقلو د پاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم شل ځله دې ما پسې وخاندي خو چې زما عمل د رسول الله مبارک په سنتو راشي علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه وی د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه میلمه شو مولانا حسین احمد مدني څوک و د زمانې لوی شیخ الحدیث لوی بزرگ د دارالعلوم دیوبند لوی محدث او د دې وطن د اکثر علماو د حدیث استاد د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ و زمونږ استاد و د هغه استاد وی د هغه میلمه شوم او ډېر لوی بزرګ و چې د ولی الله د زمانې و چې د هغه میلمه شوم نو چې د روټۍ وخت راغی نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه کوزه لوټه راواغېسته او ما ته یې اوبه اچولې اوهو خولې رانه وبهېدې حضرت زدان د پخپل لاسونه اندم وی نه زبا د توبه چم تب لاسین دے ماوی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے زمیل میم او پدی مال تکلیف ملاوی گی جتا ما توبہ چھے ارا تسوئی وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پہ عمل کرنا ہے زما پا میل مستو زخود پیغمبر پا طریقہ عمل کو او د حضور پاک طریقه دا ده چې د میلمه اکرام بکې عزت بکې بستره به ورته اچې ډوډۍ به ورته ایږدې ترکاري به ورته ایږدې نو زم د میلمه اکرام کوم دیم یو عزت ته چې د تا ته ووایي بس دې کې ګټه اور الله وی ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله چې ته څوک د آخرت او د خدای د ملاقات امید لري الله چې دا امید لري چې زما د الله سره ملاقات وشي او زما د اخرت ښه شي نو حضور پاک د خپله نمونه جوړه کړي بس او نقشه کې خو کمالات دي که زه به یو مثال دله درکړم د نقشې یو ښځه د عیسایانو او خاوند د یهودي دی دواړه په جده کې ډیوټي کوي په جده کې د تیلو په یو کمپنۍ کې او دی د امریکې برطانیې په جده کې د تیلو په کارخانه کې دا ښځه وایي زما او زما د خاوند نوکرانو چې بار بار ووتو مونږ به وکتل جدې کې دا خلک چې عمرې له حج له ځي نو جده باندې کوزېږي او چې عمرې حج له ځي نو څلور احرامونه اچولي سپین څادر یو د پرتوب په دې ته وکړي بل د کمیس او ښځو په سر باندې داسې یو رومال غوندې اچولي دا ویښته پرې راکلکي د ښځو احرام نشته خو دا په رومال یې په سر اچولي دا ویښته پرې کلکوي چې دا ویښته ګډوډ نه شي دا ښځه د خاوند ته ویې سړیه د بازار ته چې زه وځم په دې لارو کوڅو کې په دې مسلمانانو کې یو ډله داسې ناشنا غوندې ده سپلیپ نشته کېړی پخپو دي سر یې سرتور دی دوه سپین څادر یې چولي دي او د ښځو هم داسې یو جدا غوندې نقشه ده دا څه مسله ده وی خاوند مې راته وایي چې دا دلته یو ښار د مکه ورته وایي هلته د مسلمانانو په کال کې یو ځل میله لګي نو دوی هغه میلې له راځي تهوار او چې دوی دې میلې له راځي نو د هغه میلې قانون دا دی چې دوی به دا جامه اچوي د انګریزانو د میلو سره شو وایي ما د خپل یهودي خاوند ته وایي زه خو عیسایان یم یهودي یم وایي ما چې ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګورو وایي چې هلته مسلمان کافر نه پرېږدي غیر مسلم هلته غیر مسلم نه پرېږدي وایي ما ورته وایي چې موږ به د دوی په شان جامې واچو او روان به شو کې پرېښودو خو ډېره ښه ده او کې پرې نه ښودو نو موږ سه جیل کې خو نه چې واپس به راځو که سیل به وکړو وایي د خاوند مې رضا کوي چې دا ډېره ښه ده دی لاړ بازار ته هغسې څادرونه یې راوړل ځان او ما لم هغسې جامې او څادر برابر کړل ما هم د عمرې والو دا جي نقشه جوړه کړه او زما د خاوند هم د عمرې او دا چې څوک عمرې له ځي معتمر او دا جي نقشه جوړه کړه او ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته ځو وی اتفاق دا و چې په لاره چیکنګ کېړو مونږ باندې څوک پی نه شو نیغ مکې ته ورسېدو
چې مکې ته ورسېدو اوس چا تپوس هم نشو کولی څوک را باندې شکیان نشي خو مونږ وایي چې دا خلک کم قاضي مونږ به هم ورپسې ځو دی چې کم قاضي هلته میله لګي هلته به ځو وایي دا خلک تللي او جومات ته ننوتل مونږ هم ورپسې ننوتل اوس هغه نقشه هم جوړه کړې چې جومات ته څنګه خلک ننوتل مونږ ننوتو دا خلک د جومات پرې برنډه تلل بله برنډه لاندې یو میدان دی هغې ته کوشو مونږ هم ورپسې کوشو چې میدان ته کوشو او وکتل نو د میدان په دې منځ کې یو کوټر او تور څادر پې د پاسه پروت دی غلاف بیت الله مبارک او دا خلک ټول لګیا دي د بیت الله نه تاویږي د کوټې نه څوک جاړي څوک دعاګانې کوي څوک چغې وایي څوک ذکرونه کوي بوډام تاویږي ماشوم هم تاویږي مالدار هم تاویږي غریب هم تاویږي ښځې هم تاویږي هر سړی تاویږي بیت الله دا ښځه وایي ما او دا خاون یو غاړې ته شو تماشه کوو د دوی خو سیل دې ته وایي چې هلته به بازارونه لګېدلي ابشارونه به غرونه به اوبه به چینې به نهرونه به دا خو هېڅ نشته دا خو میله نه ده دا خو سیل نه دی دا خو د دوی څه عبادت دی هغې له راغلي دي دا ښځه وایي دا خاوند مې یو غاړې ته غلې غوندې ودرېدو تماشه کوو دې مسلمانانو دا ښځه وایي دې کوټې دی بیت الله او دې غلاف په ما یو اثر وکړو او داسې اثر یې را باندې وکړو چې زه پوهېدم چې په سکنډونو کې زما دغه دنیا بدلېږي زما حالات دننه بدل طرف ته روان دي روان دي بل خوا او سوچ بل طرف ته دی فکر بل طرف ته دی او لږ دا وایي چې دا کوټه کې څه کمالات شته او د دې مسلمانانو په دې دین کې څه کمال شته د دې دا مذهب هم رښتونې معلومېږي د دې دا پیغمبر هم رښتونې دی د دې دا قرآن هم رښتونې دی دې بیت الله سره چې کوم نن دې تعلق لري دا ټیک دی غله بدلېږي نو وایي ما وایي چې د دې او جړه راغله چې ګورم بس په سترګو پړه کې اثر راشي په سترګو اثر راځي پړه کې اثر بدل په سترګو اثر بدل جړه رانه بیږي اوس کې روانې نو زه دې خاوند ته مخ ورلم ما دنه تپوس کوم چې خاونده زما خو دله دنیا بل خوا لاړه بدله شوه اسلام ته روانه یم خو لږه تا نه هم تپوس کوم چې ستا څه حال دی وایي دونه مې په دماغو کې او په سټ کې او په سر کې سکته نشته چې مخ ور واړو یو شان مې ځان ته راکاږي داسې نشم کولی چې مخ داسې واړو مخ هم نشم اړولی وایي ډېر ساعت جاړم سلګی وم جاړم وایي دې کې چې ډېر ساعت تېر شو نو داسې مې مخ یو طرف ته داسې په زور راواړو وایي چې مې راواړو خاوند ته مې وکتل هغه زما نه زیاتې سلګی وي هم جاړي ما خاوند ته وایي څه محسوس دی وایي ما ته وایي ته څه محسوس دی مې زه خو دا محسوسوم چې دا بیت الله رښتونی دی زه خو دا محسوسوم چې دا خلک کم تاویږي دا په رښتونی دین دی ته څه محسوس دی وایي ښه دی دقه زه محسوسوم ما ته هم دا دین رښتونی دین ښکاري ما ته هم دا بیت الله سچ بیت الله ښکاري ما ته هم دا مذهب ښکلی ښکاري او زه خو بلکل ته وړېدی نه شم چې بس ولاړ وې او کتې مې وتې ښځه وایي زه هم یم چې بس ولاړ وې او کتې مې وتې ای سړیه دې سره څوک وې بس ښځې خفه کېږم زه خو مسلمانېږم زه هم مسلمانېږم یو سړی هم د مټو نه دلته راشه لکه دلته راشه یو تپوس ته نه کوم مونږ یو پټه درته وایم خو چاته به نه وې وایه څه وې مونږ دواړه کافران یو تماشې له راغلو خو بس مونږ دلته مسلمانېږو نو مونږ به څنګه ته مسلمانان کې وایي دا خو اسانه خبره ده یو کلمې شهادت یې راته ووایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او د هغې په معنا او په مقصد یې پوه کړو بس دا به ووایې دی معنا او دی مقصد بس ټیک تا هلته کلمې شهادت ووایې په مقصد هم ځان پوه کړه او په هغه ځای کې د بیت الله په هغه کتو مونږ له خدای ایمان راکړ برکت د چاو ایمان خو د بیت الله په کتو میلاو شو ټیک تا کشش خو بیت الله کې و چې دی ځان ته راښکل رحمتونه خو په بیت الله ورېدل چې دې طرف ته را متوجه شو لیکن برکت د دغې نقشې او د سپینې جامې و دغه نقشې نه ولیدې او دا نقشې نه وه جوړه کړې نو دې بیت الله له به نو رسېدلی نو چې صرف نقشه باندې الله دونه خوشحالېږي نو چې بار نقشه او دن نقشه دې دواړه د شریعت برابر کړي نو الله به بیا څونه خوشحالېږي موږ نن د انګریز په نقشه خوشحالېږي خوراک د انګریز په طریقه کوو پې فخر کوو اوبه د انګریز په طریقه څکو پې فخر کوو سلام کلام او غم خادي د انګریز په طریقه کوو واده ټول د انګریز په طریقه کوو پیسه پې ډېره لګي پې فخر کوو او د حضور پاک په نقشه د هغه د صحابو په نقشه موږ شرمېږو حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دې ډله کې یو سړی و هغه به د حضرت موسی علیه السلام پیښې کولې دا د مسلمان پیښې ګناه ده ښه په دې الله خفه کېږي
هغې هلکه هغې سړي به د موسی علیه السلام پېښې کولې. څنګه به یې کولې؟ د موسی علیه السلام په شان جامې به یې واچولې، د هغه په شان کونټۍ به یې را واخېسته، د هغه په شان پټکې به یې په سر کړ او په لارو کوڅو کې خلکو سره به ګرځېدل. د موسی علیه السلام شکل به یې جوړ کړو، خلک به یې خندول. چې کله فرعون خدای هلاک کړ، دا فرعون لښکر الله هلاک کړ، تباه کړ، دغه سړی بچ شو. حضرت موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه، الله چې هغه کوم حرامي ظالم د لاسه زه په اور کې ولاړم او زما پېښې به یې کولې او خلک به یې خندل، ادې پکې پرېښو. د دې فرعون نه خو هغه مخکې مردارول پکار، ادې بچ که، ادې پرېښو، ته دې ولې الله پرېښو؟ الله ورته موسی ستا نقشه جوړه کړې وه، نقشه ستا وه، اگر چې په غلطه وه، ستا نقشه په خوښۍ نه وه جوړه کړې، په ملنډو په ټوکو یې جوړه کړې وه، نقشه ستا وه. نو ما له حیا راله چې ستا غوندې نقشه یو سړي جوړه کړې زه ول عذاب ورکړم. چې د پیغمبر نقشه دې جوړه کړه نو الله له به ستا نه حیا راځي، بیا الله به عذاب نه درکوي. نو د سیرت د بیان او د رسول الله مبارک د طریقو د بیان مقصد څه دی؟ ولکم فی رسول الله اسوة حسنة. د پیغمبر نقشه ځان کې جوړه کړه. نبی علیہ السلام به روژه نیوه نو یوه هفته کم و بیش یو شان به روژه وه، صوم وصال ورته وایي. نن به پېشمنې وکړو، بېګاله به یې نه ماتوله، د شپې به یې خوراک نه کو، د ورځې به یې خوراک نه کو، یو شان ریګولل پرله پسې به یوه هفته کم و بیش روژه وه. صحابه نبی علیہ السلام ته الله رسوله مونږ صوم وصال نه کوو؟ نه، تاسو به نه کوئ. سره د هغې چې پیغمبر علیه السلام ورته یې ویل مه کوئ تاسو، ما له خدای روحاني تور ډوډۍ م راکوي، اوبه م راکوي، زه برداشت کولی شم، تاسو برداشت نه شئ کولی. تاسو ماښام ماتوئ، زه خو یې ماښام نه ماتوم، زه خو د شپې م خوراک نه کوم، زه خو پېشمنې م دوې میل ودله نه کوم، زه خو یو شان نیسم، خو تاسو به نه کوئ، ستاسو روژه به تر ماښامه پورې. لیکن صحابو دا خیال وکړه چې دا مونږ پیغمبر منې کوي، نو دا مونږ په دې وجه منې کوي چې په مونږ خفه کېږي چې دا ناجوړه نه شي. شفقت ورته وایي، شفقت یې دی په مونږ، مهرباني یې ده، راشئ نیسو یې. نو یو ورځ یې روژه ونیوله، د شپې م پکې ماته نه کړه، پس بیا روژه ونیوله، د شپې م ماته نه کړه. دې کې بیا میاشت راښکاره شوه اختر. نو حضور پاک ورته وی ارمان که دا میاشت نه وه ختلې، دا روژه مې در باندې نور هم زیاتوله، زوران یې وله ورکوله. یعنې روژه څونه ګران کار دی. او بیا چې ماښام یې ماته نه کړي، د مازدیګر نه د خلکو په اړه کې کرښې جوړېږي چې خدایا کله به بانګوجي پکوړې وخورم. او بشیر جان خو د مازدیګر نه د ماسپښین نه ځان ته د ګوړې د شربت جام ډک کړی. ما ته پته ده، ما سره شپې راغلي دي، زموږ ځای کې شپې کړي دي، مازدیګر نه یې غوبل جوړ کړی، شربت پکوړې کباب شا به یې راوړی، د مازدیګر نه یې غوبل جوړ کړي او جام هم نه سمه مضبوطه کټوی به ورته ډکه ږدي، دا به ورته ږدي. یعنې بیا دا جلالي سړی دی، په سړي وردانګي، بیا ټوپ وایي په سړي د پاسه. دا یعنې خلاصه د خبرې ده چې مازدیګر نه ماسپښین نه مونږ په دې سوچ کې و چې کله به یې ماتو. لیکن صحابه د پیغمبر داسې نقشه خوښه وه چې